که دا نظام څوک د مونه کفر کولی شي زه به ته ویلوړ امرود شي که دا نظام کفیر وي تذکره ما وخوله د اوسه که دا نظام کفیر وي په مکتب کې معاش ما وخوله بغیرته که دا نظام کفیر وي په مکتب کې د هغې معلم د درس و د تعلیم د پر خپل بچی ما لکه بغیرته وځه د غرو ته څومره چې وخت یې د تم پانې پوسې وې ووړه په ټوله د خدای پاک دغه وطن نه کې ابود مکتب کې معاش وخولی افغانۍ وخولی هېڅ نه ستونزه نشته پاسپورټ د دې نظام وخولی په اوقافو کې معاش وخولی خو چې مو سرباز 10-12 وتو ناموس سوتي تو ښځه سوتي تو کور سوتي او دا چې معاش وخولی بیا ویدی چې جنځای نه شي که یې نه کېږي روشئ زه دې ویلوړ یم هر شي نه دی زه ضمانت کوم چې نه به حکومت څه درته یایي نه به امنیت څه درته یایي نه به بل څه درته یایي روش اسروی کسه خو که مې پټ کړلی بیا ټول ولس ته ووایه چې رښتیا هم مو مخکې غول خوړل اوس مې غول خوړلی دي نه پوهېږم والا موږ ګیلای توسې نه دوی توسې نه کاش موږ تاسو یو احساس لرلی دا خلک څه دي دا خلک به یا دلته جنازې ته رسي یا به دومره تنګېږي چې حکومت به ورسختېږي هغې دښمن نه چې مو وژني هغې دښمن نه دا دښمن ډېر سخت دی چې د مو ته یې چې ته مردود شوې چې د مو ته یې چې د تو جنازه نه کېږي ولې نه کېږي هسې د حکومت مو بېغیرته دی که نه که دا حکومت وای چې ته ولته معاش وخولې سوی مهربونه اوقافو کې معاش وخولې په مکتب کې افغانۍ وخولې او بیا چې کوم د ته دلته د مو جنازې شهید جنازې ته نه رسئ دغه کسان دغه ځوانان چې تاسو په مخ کې ویلوړ دي دا د تاسو کور چردیولی سوتي دا وطن د خپله ناموس دی دا د تاسو ناموس سوتي تو خدای په 2000 روپۍ څوک اخرت ژوند خرابوي په 2000 روپۍ څوک ایمان خرڅوي دا چې د پښتون نه پیدا شوی دی دا د مسلمان مور پلور نه پیدا شوی دی دا د مسلمان غیرتي پښتنې په غېږ کې ستر شوی دی دا به بیا کفر قبول کړي کفر سره خو تو جوړه وکړه مخکې دې په دې وژلم چې یاره دا وطن اشغال د امریکایانو راغلی دي نن د امریکایانو سره جوړه وکړله او نن د مو ماشومان وژني مو بوډاګان وژني مو جماعت الوزوي مو عالم وژني مو سرباز وژني نن مو په کوم کې تو مو وژني مصر خو ته میره نه ورور شوې خو د میره نه مخکې هم دې نه پوهېدم چې دوستي دې وه اوس هم دې نه پوهېږم چې ورسره دوستي دې دو اوس هم په کوم نه مې وژني خدای دې موږ په حال ورحمېږي خدای دې موږ په حال ورحمېږي لږ ځانونه بې دور کړئ خدای په خاطر باندې نظام ما تخریبوئ خدای په خاطر لږ د خپل دښمن وپېژنئ که په دغې خوره باندې داسې حکومت راغلو چې هغه د پاکستان د خوښې مطابق مو نه به جنګ وي نه به جهاد وي خو چې د خوښې مطابق حکومت نه وي راغلی تر هغې وخته پورې به دا الوزول وي یو وطني احساس د سره پیدا کوئ تر څو پورې به د دې کې وینې په سیندونو په دې لښتیو کې به لمبي